افغانستان د بشري تمدن له پلوه یوه له لرغونو خاورو څخه شمېري چې د تاریخ، کلتور او هنر نښې یې له زرګونو کلونو راهیسې د نړۍ د تمدني نقشې مهمه برخه جوړوي. د افغانستان ملي موزیم چې د دې غښتلي میراث نندارګاه ده، اوس د تاریخي او لرغونو اثارو د بډاینې لپاره خپلې هڅې لا چټکې کړي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ملي موزیم د غني کولو لپاره تازه هڅې پیل کړي دي. د ملي موزیم مسؤلین وایي چې یوازې د تیر لمریز کال په اوږدو کې د امنیتي ادارو په همکارۍ شاوخوا 7,000 تاریخي، لرغوني او کلتوري اثار له بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه د لوګر ولایت د میساینک له تاریخي ساحې څخه راټول شوي او د ملي موزیم څارنې ته سپارل شوي دي. بیشتر از 6752 قلم آثار، البته شامل میشه به حوزه میساینک و آثاری که از طریق ارگان‌های امنیتی و میدانوی به موزیم ملی انتقال یافته. د ملي موزیم مرستیال ښاغلی یحیی محبزاده وایي چې یوازې د روان کال له پیل راهیسې 11 قلمه اثار چې له برونزي دورې څخه تر اسلامي تمدنه پورې اړه لري د کابل نړیوال هوایي ډګر د ګمرک له لارې نیول شوي او د موزیم د ذخیرو برخه ګرځېدلي دي. ښاغلی محبزاده زیاتوي، موږ هڅه کوو ترڅو د هیواد لرغوني هویت ته ژمنتیا وساتو او د تاریخي اثارو قاچاق ته د پای ټکی کیږدو. 11 قلم آثار که مربوط میشه از دوره برنز الی اسلام، از این 11 قلم آثار به موزیم ملی انتقال یافت که فعالیت بود که در میدان هوایی صورت گرفته و در گمرکات. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې دا مهال 80,000 زیات تاریخي او لرغوني اثار په دې موزیم کې خوندي شوي دي. دا اثار د لرغون پیژندنې، هنر، دین، کلتور او تجارت د پرمختګ پړاوونه انځوروي چې د افغانانو تمدني، تاریخي او فرهنګي هویت په نړیواله کچه معرفي کوي. د ملي موزیم دغه ارزښتناکه خزانه نه یوازې د تیر تاریخ عیني شاهد دی، بلکې د راتلونکي نسل د هویت د خوندي کولو مهم عنصر هم ګڼل کیږي. د افغانستان فرهنګي میراثونه باید د پاملرنې، ژغورنې او نړیوال معرفت تر چتر لاندې راوستل شي څو نړۍ د افغانانو تمدن ته د احترام او درناوي له سترګو وګوري.